ګوهر صدف د پلاستیک جوړونې دغه شرکت 10 کاله کیږي چې په هرات ولایت کې فعالیت لري. د دې شرکت رئیس وایي چې په تیرو 2 کلونو کې تولیدات ډیر شوي دي. دغه شرکت په ورځ کې له 5 څخه تر 10 ټنو پلاستیک تولیدوي او 40 کسان کارکونکي په 2 شیفتونو کې ورسره په کار بوخت دي. خو د مشابه جنس واردات په دې وروستیو کې ډیر شوي دي او د دوی خرڅلاو کم شوی دی. دوی هیله لري چې د مشابه جنس د واردولو مخه ونیول شي. خوشبختانه مدت 2 سال میشه که تولیدات ما بهتر شده و بیشتر شده از سال 1400 به علت از که اوایل بیتر بود. قاچاق از طریق دولت سابق خیلی میامد ولی به مدت 2 سال کمتر شده. روزانه ما حدوداً بین 5 تا 10 تن تولید داریم و فعلا هم 40 کارگر مصروف کار است. به 2 شیفت شبانه و روزانه کار میکنم و تولید انجام. د اسلامي امارت پر راتلو سره په هرات کې له تقریبا 40 د پلاستیکونو د تولید شرکتونه چې د ګمرکاتو د نه مدیریت او ځینو نورو ستونزو له امله تړل شوي وو بیا یې په فعالیت پیل کړی دی. سره له دې 10 نور د پلاستیک جوړونې شرکتونه نوي فعال شوي او په کار یې پیل کړی دی. به هرات حدوداً 38 تا 40 کارخانه پلاستیک که قبل از امارت اینا هم بگی تولیدات از اینا متوقف شده بود ولی با ورود امارت گمرکات مدیریت شد، جنس مشابه نمی آمد. اینا پس به کار افتادن و شروع به تولید کردن. حتی 10 کارخانه جدید هم طی همین 2 سال شروع به فعالیت کرده. اگر امارت اسلامی توجه به حساب از این داشته باشه انشالله اینا پیشرفت میکنه و اگر جنس مشابه قاچاق که فعلا هم شروع شده کم زده نو شروع شده اگر این متوقف نکنه این کارخانه ها پس برشکست میشن و کارگرای خود رخصت میکنه. ګوهر صدف او ورته نور شرکتونه د برق له ستونزو سر ټکوي او وایي که چیرې د برق ستونزې ته رسیدګي ونه شي نو د دوی تولیدات به کم شي او له ډیرو ستونزو او تاوانونو سره به مخ شي. زمین اشتغال همینه که امارت اسلامی محصولات مشابه را جلوگیری کنه، حمایت از تولید کننده داخلی پروژه های حامل منفعل تأسیس کنه، برق از جمله پروژه حامل منفعل و امنیت که الحمدلله فعلا امنیت خیلی خوبه. ما از امنیت هیچ مشکل نداریم ولی مشکلی که فعلا داریم مشکل برق و مشکل قاچاقه ولی اگر اینا به توجه بشه الحمدلله حل میشه. د هرات ولایت ټول صنعتکاران له اسلامي امارت څخه غوښتنه لري ترڅو د مشابه جنس د واردولو مخه ونیول شي، د کورنۍ تولیدات څخه د ملاتړ وشي او د قاچاق په مخنیوي کې د لا ګړندي ګامونه واخلي او له هیوادوالو غواړي ترڅو د کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. ما از مردم خود خو میخواهیم که مسئولیت به حساب مسئول بار خود خو به حساب مصرفی وطن خود خو از این میخوایم به نوع استفاده کنیم. نمیخوایم از طرف بندرهای خارج بیا ما استفاده کنیم. مسئولیت خود ما بالا بره، امنیت خود ما بالا بره.